د کوټې مریاباد د غره لمن کې راټول سوي دا خلک نوروز لمانځي. نوروز د لمریز کال اوله ورځ وي. له دې سره د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې پسرلی هم پیل سي. زلمی هم له هغه خلکو ده کوم چې نوروز مانځلو لپاره دلته راغلی. زلمی وایي نوروز له خوشحالو ډکه ورځ وي. نوروز خو داسې دی چې پسرلی شروع سي او هجري شمسي اول تاریخ یې دا خلک زموږ خلک جشن جوړوي دغه دپاره راځي مېلې ته نولوک ته ځي مطلب په کوټې کې نولوک دی نجیل دی دغه ځایو ته ځي. موږ اوس دیم ته راغلي چې دا مریاباد څه یو څه نږدې دی یو څه هم دی شکر دلته اوس په داسې وخت کې شام دی په دا کوټې کې شکر کې موږ هر خوا ګرځو چکر لګوو. نن چې دی نن په دغه باندې موږ جمع سوي او دلته چې نوروز ورځ دی موږ نوروز وایو دغه پسرلی چې اول مو ورځ شروع سي په دې باندې راغلي او د ځوانانو سره جشن جوړو. د پسرلي په لومړۍ ورځ خلک میلې کوي د خپلو خپلوانو کره ورځي او ډول ډول خواړه برابروي او ځینې خلک نیالګي هم لګوي. حبیب جعفري نن ورځ نیالګي لګوي او دی وایي نوروز په افغانستان ایران او نور داسو هېوادونو کې لمانځل کیږي. نوروز صاحب تا تقریبا د هزارو سال مخکې دا دغه تهوار دی د مسلمانانو خاص کر په مسلمانانو په منځ کې د ایران او افغانستان او ترکمنستان او ازبکستان او تاجکستان او ګلګت بلتستان او ترکیه او تقریبا بعض عرب ممالک داسې پاکستان خصوصا پاکستان کې تقریبا شته دا سه تهوار دی لکه د عیسایانو 25 دسمبر دی او د باقي مسلمانان رمضان مبارک دی. دا داسې عید ده بس شمسی سال کې نو کېږي لکه عیسایان لکه پاکستان میلادي سال داسې سال کې نو کېږي دا دغه په مناسبت کې دا نیول کېږي. نوروز یعنی د سپرلي اوله ورځ د یادونې وړ ده چې دنیا په بېلابېلو سیمو کې دا ورځ لمانځل کېږي. خلک دا وایي چې نوروز د امن او د خوشحالي درس ورکوي. عبدالکریم بلوچستان 24 نیوز کوئٹہ.